أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف سرور 50 نمبر آیت د سورۃ البقره د مخکې ایتونو کې الله تعالی جواب دی او سوالو کې بلکې څلور جوابات په باره د تحویل د قبله کې چې دا څنګه دین دی او څنګه نبی دی. شپاړس میاشتې بیت المقدس په طرف باندې مونږ داغه نور سره کعبه مکه په طرف باندې ګرځیدل. الله تعالی جوابات وکړه څلور جوابونه. لله المشرق والمغرب، د مشرق او د مغرب اختیار هغه واځ الله سره دی. مونږ د الله غلامان چې کوم طرف مونږ اړي او خو به انسان ګرځي. ذم الا لنعلم امتحان نمخ کې انسان معلومیږي نه، الله امتحان په راول خلق معلوم کو سو خبره منی سو کې نه مني. دریم د نبی صلی الله علیه وسلم خفغان، الله محمد صلی الله علیه وسلم خفو داغه د خفغان د وجن الله د امر کې. سلورم لئلا یکون للناس علیکم حجه، د مخکې کتابونو کې الله موږ دا لیکلی وو د آخر زمانه نبی محمد صلی الله علیه وسلم برازي. شپاړس میاشتې په بیت المقدس لمونځ کوي، د نور سو به راګرځي. نن کراونه ګرځي نو هغه خبر به ځای کیږي، خلک اعتراض به کوي. منځ کې الله دلیل نقلی ذکر کړي د يهودنا نصاراونه چې دوی له پته را چې دا نبی د الله حق نبی دی، ضد کې الله راغلی. دنیا کې دوه قسمه انسانان تشریح کړل، سره دنیا زمان او سره دین. الله وی فسبوا الخيرات، د دین په طرف باندې روان شي، قران او سنت پلو. ډیر نعمتونه مې الله در باندې کړی، خاص کر لوی نعمت محمد صلی الله علیه وسلم. دای بدری صفاتونه ذکر کړه، فیکم رسولا او منکم، بشر دی، رسول الله عربی دی. درې کارونه ذکر کړه، یتلو علیکم آیاتنا، قران بلولی، ساس او اخلاق بصفاګی، تعلیم بر قران او سنت درکې، به ترغیب ورګه ذکر لا. یو سندري 50 کې څه عملون لترغیب او صبر او منس. الله یې صبر کوي، نماز اهتمام. نن یو سل 50 سمبارات نرا په دی خو اول ود احد شهیدانو عظمت الله تشریک، دا ډېر عجیب انسانانو الله وایي. یو سل 55 کې وایي چې انسان دا ژوند الله وی د امتحان دی، کله د مال، کله د بدن، کله د ملګرو، هر قسم امتحان سړي باندې الله راولي. شپږ 50 کې الله تفسیر دی صابرین ذکر کوي. صابرین څوک دي چې وي ان لله و انا الیه راجعون، موږ د الله او الله له ورګرځو. و 50 کې الله نتیجه دی بیانوي، دسه انسانانو باندې الله وی افرین دی، دسه انسانانو له الله رحمت دی، دسه انسانان هدایت والا دي. اته 50 کې جواب دی سوالو کې، تاسو وی شرک ناروا لري، صفا مروه غونډو ما بین کې ولې منډه وای؟ جواب من شعائر الله، دا خو الله د دین نخې دي. نه 50 کې الله رټنه ورکه هغه انسانانو لا چې علم د قران او سنت پټ کړي دي.
کله چې چا سره د مسلې علمي پټګي په دې انسانانو د الله لعنت دی د ملائکه لعنت دی د انسانانو پیرانو ټول مخلوقات لعنت دی کیرا کوي ورته شپېته کې الله ترغیب ورکړي توبې لدري شي بدنو باندې تاب الله توبه وستا او اصل او اصلاح د عمل وکړه او بینو خلق له تشریک شرم په خطاو یو سلیو شپېته کې الله تخفیف او خروي ورکړي دو شپېته نمبر آیت پوری دی نور سبب الباب دعوه توحید رب تم دایت مخ سرداري مخیتونه کې الله ترغیب ورکړي صبر الله اوس وی صبر کوي کني کوي لیکن د جهاد په ډګر کې بخامخا صبر کوي دا صبر فرض ضروری دی دایت حاصل داو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری شکل شهیدان شول ویسه منافقانو یو ملنډ شروع کړي ودا مجاهدین دې سادهګان خلک دي الکه دا ولی اکه سجن د بچو سره ناستا تجارتونه وغیرہ د په ځامن خراب کړل لړ قبرون له آیات کې الله ردی شهدا او عظمت بیان کړي حاصل ادارې چې کم سړی د الله په لار کې شهید شي الله یې ګوره د عمل نه دی اصلي د عزت والا سړی خدا دی چلته کې استه مزو کې الله یې ګرځي ولا تقول الله يتسمو الى من يقتلوا د پاره د هغه شاشه شهید کې شي د الله په لار کې اموات مړو جبم الله غلطونه خوځي قولی ویلی یقتلوا شهید کې شي د الله په لار کې اموات الله د امړ نه دي په سبیل الله دا معنا د الله د دین د اوچتواله د پاره دویم د الله د رضا لپاره الله داخله جنگيږي مجاهد سړي مقصد هم دار کنه د الله رضا او د الله پس مکه باندې د الله قانون را وستل بلې مقصد نه لري د فی فرحاب کې اشاره وکړه د مجاهد شکل سنگر لوځي الله د اول نه ول اخره پورې ټول بر قران او سنت قانون لاندې ژوند تیری ذکر اعمال د دشمن سره مقابله د ملګرو سره اخلاق هغه بر شریعت برابرۍ فی انغماس د پاره د سبیل اضافت الله ځان لو کې تا خو الله یو واړه خلق نه دي یو چت خلق دي دا ذکر الله د لارې د پاره الله اداره وې دي اموات معنا مړو آیات باندې سوال دی لمن یقتلن معلومیږي چې داخله وجلې شي دي اموات نه معلومیږي نه دی وجلې شي دا او تعرض راغی زجاج معنا کوي اموات دا معنا کسائر الاموات ګوي کې معنا د آیات دا ولا تقول الله يتسمو الى من يقتل دا هغه شار فارچ شهید کې شي د الله په لار کې اموات مړ په شان د نور مړو چې کم کورونه کې مړ کېږي ته کې الله ډېر فرق دی یو سړی هسپتال کې مړ دی ټکر کې مړ دی عام آبادی پیرا پرې وته درې به وړو یو د الله په لار کې شهید دی الله دې دوه مابین ډېر فرق دی شهید به دوی غونه نه غاړي شردا مړ دی او دا مړ دی دویم قول باس علماء ذکر کړي اموات دا معنا ده چې ام دنیا کې ام برزخ کې ام آخرت کې معنا د آیت پیدا ده ولا تقول الله يتسمو الى من يقتل دا هغه چار فارچ شهید کې شي د الله په لار کې اموات شمړ دي ام دنیا کې مړ دي ام برزخ کې مړ دي ام میدان د حشر کې نه الله ودا ژوند دي برزخ کې بدا ژوند دي دریم تفسیر باز علماء ذکر کړی دی چې دنیا برزخ آخرت د درې مرتبه سامان راځي ټیک د دنیا نه خلاړو لیکن الله برزخ کې مننه دا ژوند دی به رایت معنا ده ولا تقول الله يتسمو الى من يقتل دا هغه چار فارش وجل شي د الله په لار کې امواتون چې د امر دي پرې برزخ کې الله الله ژوند دي کنه بل احیاء بلکې داخل ژوند دي څنګه ژوند دي
امام راغب معنا کوي لذت اخلي د ژوند نه یا دا ژوند دی عند ربهم د الله په نظام دی یا دا ژوند دی بنا برزخ کی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د شنو مرغانو په ززورو کې ناشي د ارواح جنت کې ګرځي چکر وي کله چې مازیګر شنو د عرش نه دوی زالي د آل تبر تراشي دا به اختلافي مسله ده چې آیا د ټولو مسلمانانو ارواح کې واجب د شهیدانو نو د امام قرطبي د ابن العربي د دې دواړو مسلک دار چې دا بس صرف د شهیدانو ارواحي لیکن بل طرف باندې شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن قیم ابن کثیر ابو العز الحنفی شارح د عقیدۃ حویہ والا ای فرمایي چې نه د عام مسلمانانو ارواح هم جنت لږي لیکن د شهید ارواحو کې فرق داري د شنو مرغانو په زوري کې بداګرشي عام لکه جاز کې شناش ګرځي لذت او مزه اخلي ولكن لا تشرون لیکن تاسو نه پويږئ د پر امر ژوند باندې پويږئ الله بالکل نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کړه د شهیدانو شول الله بوتل جنت لا به الله ته مطالبه وکړه چې دنیا د زئی سرمان لري یا الله وینا به مو ویلې وینا ارشه درا کړی دي درې مې ویلې موږ زو دنیا لا چې دا څومره خاندان زمونږ د ټول د اعلان کو چې په کومه لار باندې موږ لاړو راځي ته خوري د عزت لار ده الله تعالی جواب وکي د جواب حاصل لاره چې دا فرمان به صادر کوم دی خلکو لا ساس دار مان به ورسول لیکن دنیا نه شرات دی نو آیات دلیل شوب دي چې شهیدان ژوند دي لیکن په عالم برزخ کې د دنیا د حال نه به خبر نه دي کوم انسانانو چې د شاقیده ده چې دوی دا شهیدان یا د قشان د عام د دوی ارواح د دنیا د حالاتو نه خبريږي فقه نه فکر راځي دا سړی په قران باندې کافر دی څومره سخت خبره ده دنیا نه کټ اول ته ژوند دي لمن يقتل سوچ شهید چې معنا جهاد کی ابن قیم سے فرمایي جهاد په لغت کې ویل شي کوشش لا اصطلاح کې وسل ویل شي بذل الجهد بمقابله عدو الله لاعلاء كلمه الله انسان بخپل زور د الله د دشمن په مقابل کې د الله د دین د اوچتوال لپاره استعمالي په هر طریقه چي دا دریم جل زاد المعاد کې دیار لس اقسام د جهاد به ذکر کړی دي څلور قسم جهاد د نفس سره دي اول جهاد بالعلم نفس دا نه غواړي چې انسان قران او سنت لکېني علم د حدیث یاد کی علم د قران یاد کی بلکې اړې راړې دی خو دویم بالعمل له کله چې یو مسله یاد کړو به نفس نه مانی شي باندې عملو کی عمل کول دام ګران کار دی الله کار به د عمل سره دی دریم چې بالدعوه علم د قران او سنت د زده کې دا اوس بل تشریح کوي نفس سره دا و چې مرزان دي برابر دي عمل کوي قران او سنت باندې سره بل بیان دی مال ګټل پکار دي سلورم بالصبر کله چې انسان دعوت د قران او سنت کوي د شي انسان له ډېر مشکلات پیدا کیږي صبر کوي نو الله صبر وکړي دا دو قسم جهاد د ابلیس سره د بدفع شهوات او دفع شکوک ابلیس انسان خواهش پرسته په لو دعوت کی داو کا دا مقابله چې دې ته ویل شي صبر دام جهاد دی کله تعالی په دې دین کې شکونه واچوي چې مړ دا نبی ورشته په حق نبی حکم نه دا قران مد الله کلام حکم نه جنت او جهنم دا به حکم نه د مقابله وکي دي ته ویل شي یقینا صبر او یقین دا دواړه څلور قسم جهاد عام کفار سره دي اول په اسمان دي داغه په مقابل کې اسیارا خصل او ډګر باندې ودرېدل دام لوی کار دی
دویم بالمال، مال لګول د الله په لار. حدیث کې راځي کنه یو غشمان درې کسان الله جنت لبوږي جوړون کې اخصن کې وشتن کې. دریم باللسان، افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې انسان د ظالم او بدمعاش مخله ودرېږي، حق خبر اغله بیان کی. څلورم بالقلب، منظمه کې پروګرامونه جوړول دی په خلاف. نو څلور د نفس سره او څلور د اته، دوه شیطان سره لس، درې قسم را منافقان او فساق سره دي. اول دا منه په باندې حدود جاری کول، دویم د سره سختی، دریم د په مقابل کې خپل تندې اورانول. دا دیرلس اقسام د جهاد چې سړی راجمه کې لمن یقتل به راوچت مجاهد جوړیږي. اې دې جهاد پیدا سره چې دیجه کې الله دې مجاهدونو دومره عظمت بیان کوي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم سړی چې د الله په لار کې مړ شي الله دې لمړ مو وایا. ډېر فائدې دي، ډیر مقصدونه. یو مقصد الله د آیات کې تشریح کې فی سبیل الله لاعلاء کلمت الله. یو سړی په دې مناسبت به دشمن په مقابل کې جنگيږي چې دین د الله او چې او د الله په دې ځمکه باندې د الله قانون راشي. دا معنا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګروم کړي، لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. چې موږ بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وباسو یوازې د الله بندګۍ لري پریدو. دا نو ډېر اوچت مرتبه ده، اوچت هدف د جهاد دی. دویم هدف د جهاد داري رد اعتداء الكفار بالمسلمين. دی غیر مسلمو شبري مسلمانانو باندې کمبرید کړي، تجاوز کړي. انسان به استحاد د دې لپاره اخلي چې د دوی دا زور بدمعشي الله یورسکی، مسلمانان د ظالمانو د پنجو اخلاص کی، نجات ورکی. دریم هدف د جهاد داري ازاله الفتنه، فتنه لړې کول. فتنه دا معنا مسلمانان مظلوم دي، کافر به ظلم کوي، نو انسان مجاهد سره بدار هغه د ظلم نه بچ کی. مال باندې اړ يهوديت نصرانيت لا دینه به بچ کی. تنگئی څلورم هدف علماء دا ذکر کړي الزام الكفار و اعزاز المسلمين. په دې مناسبت به انسان جنگيږي د الله د لارې درزا رفار د الله په لار کې چې کافر انسان موږ را لاندې کو، مسلمانانو لمن عزت ورکو. دیو جن رسول الله حدیث شکل انسان وګوري مطالعه کی د جهاد تشبیه ورکړي د قوب مقام سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د خلکو د عمل پر خود بس دا ذلیلې پریشان به رسوا به دا. پنځم هدف د مجاهد د جهاد نه ده وحمایت الدوله الاسلامیه. په دې مناسبت باندې چې یوځای کې اسلامي مملکت دی، دشمنان هغه پریدینا برید پې کوي، نو دا به دای مخله ودرېږي چې نه پرېښ د الله بندگان د الله قانون پر ځمکه باندې نافذ کی د خلکو د حفاظت لپاره. شپږم یو هدف قران دام ذکر کړی و ارهاب الكفار، کفار الله يرول ترهبونا. مقصد د مجاهد د جهاد بدای چې د الله دشمن مونږ څنګه ویرو. ابو بل شبانی ریږي نه چیرې ما منځنه کړو دی بوې ریږي، حجونه مو کړو به ریږي، ذکر مو کې و به ریږي، د قران تلاوت مو کې و به ریږي. داخله شيریږي نو هغه صرف او صرف د مجاهد د جهاد نه. دیو جن يهودي جنرالو د خپل فوج دا تقریر وکي، اسه کې فوجي ور باندې سوال وکي چې د مسلمانانو له دومره قتلونه او دومره ظلمونه ور باندې من کوو، دا خو تاریخ لیکي زمونږ د بچیانو نه انتقام اخلي. هغه ولې دا اسانه خبره ده، موږ برا مسلمانان مشغوله کله په یو کار، کله په بل کار، کله په بل. کم چې بری کو خيار خلک دي سنجیده او بدنام، مسلمان له بدنام کی. کله ودا فتنهګر دي، کله ودا د ملک دهشت راوړي، کله ودا ګور تاسو ملک روانه تاسو عزت خرابوي یو نامه بل نامه باندې.
به ورته ویلي کتا سو وغواړي چې دې مسلمانانو په سټونو باندې سوار شي ذلیل کوي د مسلمانانو د من نه د دوه شینه لري کې یو د محمد تور او بل د محمد قران تورم ته لري کې د جهاد جذبه قرانم ته لري کې د ایمان کتاب ستانه مون سره به راغسو ستاره ذکر سره ستاره مسجد سره داغه به سو اس لحاظ پروي به رسید نشپګم فائدہ او مقصد لري داري ارهاب الكفار انسان با سره او چته چې صرف او صرف دشمن ور باندې وېری ذلیل کې ولري کې و مقصد جهاد دا دی کشف المنافقین یو سړی دی لا اله الا الله وای دا بلم وای پدې کې یو منافق دی او دا بل مؤمن د دې دواړو امتیاز او فرق په سمانه راځي چې کله جهاد الله فرض عین کی منافق انسان عذر نو باندې پیش کی ارچ مؤمن انسان دی هغه صد الله امر لبیک وای دې منافقانو جدئی الله کوي جدئی اتم مقصد علماء دا ذکر کړي کله چې انسان ګناه کړي نو الله ور باندې ګناه ریږي دله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ قیامت د شهید داوینه دا پشان دوینه لیکن بوئی پشان د عنبرو اول څاڅ کې ویني سره ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي الله ورته اعلان درځاو کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تکلیف دل داسې اندازه کې لکه چورګه وټک دل ورکه میګه څومره عادي په منظر ګوري داوی کسان د سفارش حق داوی هر سره نکاح د قبر عذاب الله دې سړي ما نه راولي صحابه ویل یا رسول الله د قبر عذاب د خلکو باندې ول ناراضي وې د دیو جن ناراضي چې بس ته په دنیا کې دشمن دې مرمو تورو زغور الزام برابر کړي لري گزارون الله کله حدیث کې دام راځي کله چې انسان کې دنیا کې انسان په دنیا کې کیسه عملونه وکي لیکن د جهاد د وجنه بدن کندم شوی نه دا که سبا د الله مخله مخامخ شنو عیب جن مخامخ څومره نقصان ده د مؤمنانو ګناهونه ور باندې الله رجي نه هم مقصد اهل علم د جهاد ذکر کې معنا حصول الشهاده شهادت دانو انسان نصیب کېدل الله په فضل باندې کوي کی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمان کو چې شهید شم به ژوندې شهید شم به ژوندې شهید شم به ژوندې به شهید نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان شهید شي الله دې انسان له 100 درجه ور کوي لیکن د یو درجه او د بل مابین کې دومره مسافه ده لکه اسمه او اسمان ته یې حسابونه څومره رااله کوم کیفیت باندې داراله لسم لوی فائدہ او هدف بيدای وتربیه المسلمین بالصبر د جهاد مقصد دا چې مسلمانان د صبر سره مختشي عادي شي کله زخمی پروتي کله شهید کله د مور پلار نه جدای کله یخنی کله ګرمي کله بدش ځنګلاتو کې سپیشل طعام حیوانات هم نشو شیدلې ځکه شیخ الاسلام ابن قیم بیری کی آدم علیہ السلام چې الله دنیا لپاره راکته کې د دې ډېر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا چې دا دنیا دارالامتحان دی نو دې کې به انسان امتحان ورکړي امتحان خوای دنیا کې نو ځکه بابا هم سره راکته کې یو لسم فائدہ قران دام ذکر کړي انسان په دینت باندې jihad کوي چې دین د اسلام غالب شي ټول دنیا باندې صرف او صرف د الله قانون بل چا قانون نه دیو جنا سید قطب لیکي فی ظلال القران کې چې کله انسان د یو بل قانون کوشش کوي چې هغه په دنیا کې نافذ او تنفیذ شي قانون د الله معطل شي د دې انسان ټول اعمال الله برباد کړ ختم کړو تاسو نه شکړو دولسم مقصد علماء دا ذکر کړی دی لاجل اخذ الجزيه مجاهد پر دی وجنه jihad کې دشمن لباول دعوت ورکړي د اسلام شو منه ده کني منی نو به ورته وي چې ورکه جزيه کني منی دینه ورسره ورته وي چې اوس میدان د جنگ له ودرېګا دیر لسم هدف اداري للنصر للنصرة ضعفاء المسلمين کم انسانان چې کمزوري دي کومک قران کې الله فرمایي
هغه انسانان چې دشمنانو لاسونو کې قبضه کې خاص کر شیران نارینه زنانه ځوانان سپینګری سخت تعذيب دی ویلا د دشمن مقابل کې الله یو جنګي چې هغه عزت آزاد کړي عبد الله ابن عباس فرمایي چې یو زمو بل ممور د دشمنانو ګر کړیو سوال سم لوی هدف داري لاجل اخذ الانتقام من الكفار د جهاد لوی مقصد داري چې انسان مر کافر سړي نه انتقام او بدلا اخلي کافر انسان مومن باندې ظلم وکي نبی صلی الله علیه وسلم د یو مجاهد تایید د پاره 3000 کسان لخر ولېګو زید ابن حارثه جعفر الطیار عبد الله ابن رواحه لوی قومندانان به شهیدان شو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی و ملي د الله ما راخاره کړ درې واړه جنت کې ناسي د سرو زرو په کټونو باندې یو مجاهد انتقام اخصلو د پر الله را خلق ولېګل نو مقصد د جهاد هم دا دی دشمن دې مسلمان باندې ظلم کوي تیرې وکي مجاهدین به داغه انتقام اخلي الله وی فی سبیل الله دا معنا ده پین لسم علماء دا وجه ذکر کړي دوی چې کوم لوزونه کړي دي الله لوزونه مات کړو قانون دار جزاء من جنس العمل بد کار کړي نو سخت سزا دوی له پکار ده شپاړسم د مسلمانانو د عزت ساتلو د پاره د مال ساتلو د پاره که خو دې له عزت هم ویلې د نبی ولسم الله د خپل ملک د آزادوالي د پاره نبی صلی الله علیه وسلم شکل لاړو مکه نه الته مدینه کې څنګه جوړ کې مجاهدین برابر کړل الله زره مجاهدینو سره او چې کله مکه باندې رانه وته زبیر ابن عوام دی خالد ابن ولید دی ابو عبیده ابن جراح دی تلو له قومندانانو سره و نو څنګه دی آیات کې الله دا ویلي چې اے انسانانو کم خلق د الله په لار کې شهیدان شوی دی بارک ګوره د عقیده مساده چې د عام بړي دي د شي مساده چې د برزخ کې مړي دي د شي مساده چې دنیا کې مړه برزخ کې مړه آخرت کې مړه بلکې دا ژوندري د الله سره ژوندري برزخ کې خاص کر دوی لذت د خپل ژوند نالي تاسو الله ور باندې پويږئ نه معنا د ایتونو بدای ولا تقول الله تاسو مو لمن يقتل دا شهر پر شهید شي په سبيل الله د الله په لار کې اموات مړو بل احیاء بلکې داخله کې الله ژوندري ولکن لا تشعرون لیکن تاسو الله نه پويږئ دغه په ژوند باندې الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوسل بن زبان سمرایت د سورۃ البقره د مخکې ایتونو کې سلور جوابات ذکر کړ الله رب العزت د هغه مسلې لپاره چې څو جواب نبی صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه د کعبه په طرف باندې راتاو شو اول جواب دا چې د مشرق او مغرب اختیار الله سره دی نو موږ هم د الله یو سامر چې الله وی کې به موږ منو دویم د دنیا د ژوند د امتحان لنعلم چې موږ معلوم کو کوم خلک د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او کوم نه کوي دریم د نبی صلی الله علیه وسلم د خفغان مسله الله تشریح کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم خفو سلورم لله يكون للناس عليكم حجه د مخکې کتابونو کې چې تورات ته انجیل د مسله الله لیکلی و د اخر زمانی نبی محمد صلی الله علیه وسلم بشپاړس میاشتې بیت المقدس سمونځ کې به برابر شي چې اعتراض داخله غونې کی الله وی ما تاسو باندې ډیر نعمتونه کړې دي لیکن د ټولو کې اساسي نعمت د نبی صلی الله علیه وسلم موجود ده لوی نعمت دی کیسه نعمت دی درې صفاتونه ذکر کړه الله وی عربی دی فیکم رسول منکم الله وی بشر دی
درې ذمہواران هم دغه تشریح کړي. تلاوت د قران به کوي، د ملګرو تربیت به کوي، دوا د قران او سنت تعلیم بری خلکو لور کوي دی به ترغیب ورګه صبر او منزله. یو سنسنور 50 کې ویل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. شهیدانو بل وړي خیال ساتي. د عام عمر غوند الله ودانه دي بلکې دا د الله سره ژوند دي. نن یو سل 55 نمبر آیت کې الله بیان د دې کوي چې د انسان د ژوند د امتحان ژوند دی. هر سره امتحان کې واقع دی. هر سره عالم دې کوم دې مالدار دې کا غریب. شپږ 50 کې الله تفسیر ذکر کې دې صابرینو صبرناک انسانان څوک دي. वो 50 کې دې نتیجه. اته 50 کې جواب دی او سوال چې نبی صلی الله علیه وسلم خبره د شرک رد کوي او به صفا مروه کې منډي وای. دا ولی جواب دا چې د الله د دین نه خېلي. نه 50 کې وې انسانانو چې علم د قران او سنتو کې او پټي کې دي شړي باندې د الله لعنت ته او د ملائکو دی او د ټول مخلوق لعنت ته. څومره سخت خبره ده. یو سش پته کې الله ترغیب ورکړي توبه له. یو شپته او دوه شپته کې الله به تخفیف اخروی بیانې اخرت د عذاب نه یرا. عربتم دایات مخکې سرداري څلور 50 کې ویلې چې خلک د الله په لار کې شهیدان شو. اوس وې دا دنیا ژوند امتحان ژوند دي، شهادت مې امتحان دی. ولنبلونکم الله خامخ امن ازمی کو بتا سمانی بشئین پیوشی من الخوف دیری. نبلونک معنا د ابتلاء امتحان. یو د الله امتحان دی، یو د مخلوق. د مخلوق امتحان دا معنا د یو شاد درجه چاله معلومه نه یی معلومه کی. وګورو دا سړی څومره وبو کړي. الله تعالی خدا ټول مخلوقات معلوم دي لیکن مونږ لیک کار کوي. د دې وجنه د تحقیق علماء لیکلي چې دې انسانانو باندې الله مصیبتونه ولې راولي. څومره زیات مصیبتونه دي. یو مصیبت دین اور سبب المصیبت بیبل مصیبت او بیبل. قران او سنت شکل انسان وګوري دې لپاره تقریبا 15 لسپې دي الله او رسول ویلي. یو خدا چې د مؤمن مثال دار شي لکه سر زر قانون دار د سر زر زرګر په دې ور باندې اړ یراړي دغه نور سبې دینا غاڼه جوړ کی به زنانه استعمالي کله چې ور باندې دا وانوړي سم خیل لې چې دا به استعمال وردا هیڅ چرته نه استعماليږي. هغه دنیا جنت حال ته داخله دل د انسان هغه وخت کې کیږي چې بدی دنیا کې مختلف امتحانونو باندې راشي. یو حال بل حال باندې. دویم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مصیبت د وجنه الله د انسان ګناه معاف کوي. څومره ګناګار یو مونږه. سترګې مو د ګناه په طرف، وګونه د ګناه په طرف، ژبه د ګناه په طرف، کې د ګناه په طرف، لاس د ګناه په طرف، دماغ د ګناه په طرف، زړه د ګناه په طرف تصور کوي. ایس الله یو ټکر راولي. مقصد الله په دې ټکر د مصیبت کې زمن او ګناهونه ختمولي. درېمه فائدہ دا مونږ الله دا چې انسان کوي چې انسانانو ډېر غټ غټ داوی مکوي. انسان بچیو داغه په دعوت شي ساس کې رمانه نه پیدا لري. په الحال هغه حالت د پرې بدن کې لري. کله چې مرشي چینجو کور جوړي دا له دعوو کې شر زو پلانې سي وي الله مصیبت راولي. تب صحیح نمروز باندې څومره مصیبتونه الله راوستو. ماشاء الله ور باندې مسلط کړو. اس الله درهم برباد کی.
څلورمه پیدا دې مصیبت راتللو دار د انسان درجه الله ور باندې اوچتي حدیث کې راځي ډیر اوچته درجه الله یو انسان لیکلی لیکن هغه په عمل باندې نشي وسلولې الله ټکر پیراولي مصیبت پیراولي د دې مصیبت نتیجه ده چې دې انسان درجه الله اوچته کړه که عمل خار سره نشي کولای پنځم له پیدا قران دام ذکر کړی د یمین الله الخبيث من الطيب ګندو پاک الله جدا کی کله چې انسان باندې امتحان نه راغلی معلومات نه کی چې دا ګندر یو کدا پاک دی چې امتحان راغی نو الله توبت هغه جدا کی پاک په یو طرف او دا بل طرف شپږم اهل علم فرمایي د مصیبت پر اتلو کې د الله جباریت له اشاره ده چې الله ګور ډیر زور اور ذات دی دام کولیش چې اورمېک در باندې مات کی قتل دی کې ودی وشري خو شکړې الله یو اختیار مې درکړې ده ګورم چې د انسان کوم عمل کوي ووم دا معنا مصیبتونه چې راځي اهل علم فرمایي په دې کې د انسان عجز او ذلت له اشاره ده انسان ډیر عاجز دی نبی صلی الله علیه وسلم مداویل الله یا ربي لا تکلنی الى نفسي طرفه عين د خپل ځان لمه د سترګې در په اندازم پرې نه دی ځکه مونږ ډیر عاجز یو ډیر به سو کوي بیچاره اتم له فائدې دادا د دې بنده التجا فریاد زاری د الله د پاره انسان باندې مصیبت رانه شنو باغی کړه قران کې الله عجیب خبره کړې ده د انسان چې کله مالدار کما او صحتمن کما الله دې شکوک رواني بالکل ما یادایمنا یې سراټین کم پسو دعاین عریس تیرې پلنې دعاګانې به کوي یا الله خیر یا الله جوړ مې کا یا الله دا یا الله دا نه هم پیدا علماء دا ذکر کړي د دې مصیبت مبارک چې څومره فائدې الله لیکلي دي پای باندې انسان خوشاله شي کنه لکه رسول الله فرمایي کله چې انسان باندې مصیبتونه راشي او صبر وکړي هغه دنیا کې چې الله څومره انعامات د خلکو له تیر کړی دي روغ انسانان بارمانو کې چې الله کاش مونږ ټوک ټوک وي خوشوز دا مزه مونږه حاصل کړي دي کې اشاره ده لسم دا منه چې کوم انسان مصیبت زده لري هغه جذبه پیدا شي پر صحابه څومره قرباني ورکړي انبيو څومره ورکړي مونږ باندې څه مشکلات راغلي داغه جذبه ډیر برابر شي یو لسم دا معنا چې کله انسان له مصیبتونو راشي نو یې سبدي وخت کې در د الله رحمت متوجي شي شرط پکې د الله صبر دی دولسم انسان د خپل صحت قدر معلوم شي کله چې جوړم سه حالاتو اوس نه جوړ شم سه حال دی دیار لسم دی کې پټي پیدا شي دغه علم الله لده بس موږ استاد قربان ایمان دی ظاهري مولا تاوان ښکاری لیکن واقعا هم عمل کې خیر سوار لسم د انسان تکبر ختمي چې انسان تکبر پرې دا کله مصیبت لایق ته نه وي ټینګيږي نه نو تعالی تکبر څه وکړ تعالی لوی عظمت څه وکړ په لسم خاص کر په دې باندې الله راضي کیږي دیو جنې واثر کې راځي ار سار چې د مصیبت د الله مخې له ودرېږي یا الله مونږ په چا باندې ورش وېزما په دوستانو باندې ورشه چې صبر وکړي چې درجه اوچته کوم که حالات وي الله مونږ په چا باندې ورش وېزما په دشمنانو باندې ورشه چې تکبر غرور وکړي نو ایست نورم برباد کړ دی آیات کې الله دې خبره له اشاره کړې ده ګناهونه هم الله معاف کړي غټ داوی الله کوي ما مرتبه هم الله اوچته کړي خبيث او طيب الله جدا کوي چباریت الله کار کوي زلت د انسان کار کوي انسان لپاره دا چې الله له التجا وکي انسان دې مصیبتونو په پیدا باندې ځان پوي کی کم سړی چې مصیبت زده هغه کې جذبه پیدا شي کم سړی چې مصیبت زده دی هغه د الله رحمت توجیش خاص کر د شهادت عقدر پیژني تکبر د انسان ختم شو الله په راضي شي ولنبلون الله يخمخ مونږ ازمه کو پتا اسمانه په یوشي من الخوف د يرهم ير در باندې راولم والجوع الوقع
ونقص من الاموال الله يكم بد مالون والانفس يدي ملګرو والثمرات او دې امدنو کله د انسان مال استکم کی کله د انسان ملګری الله والی حدیث کې راځي کنه چې کله الله د چا ملګری والی دا په صبر وکي ډیر اجر الله ورکی امام شافعی رحمه الله یو خاص تفسیر کړی آیات کې خوف دا معنا الله جهاد در باندې فرض کړ جوع دا معنا لوګه روزه در باندې راولم نقص من الاموال دا معنا الله زکاتنا ولانفس مصیبتون راشي دا ټول د الله امتحان دی اوس دا روزه ګور روانه ده ډیر د چې انسانان به شي دیره بټینګي کې نه سبد عامات کی ختمه به کی الله عز داخله کې امتحان کیا شمسو کې نشي سو کې نه نشي زه دې ګورم چا چې صبر وکړي هغه زیره لري وبشر الصابرین الله زیره ورکا صبرناک ولرا صبرناک څوک دي الذين انسانان دي اذا اصابتهم شور شي دوی لره یو مصیبت قالوا دی وی شي ان لله مخاص د الله و انا الیه راجعون هم بل الله ورغرزو مصیبتون کی تنوین د پاره تقلیل لی لګ مصیبت جزې فزې نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ډېور شمړه شنو ویل ان لله و انا الیه راجعون سپلې بم شوش لیدا ان لله مونږ د الله یو مونږ د الله غلامان یو زمون مبارک چې الله کوم فیصله کوي د ذلت کار عزت د مرګ د ژوند د صحت کر عافیت کر تکلیفونو مونږ به دې ټول کې الله له منقاد جزې فزې منکو خپلواک بنو اوس ځان له تخلص کیږي کنه پلانې خپلواک ان لله دا معنا چې مونږ خپلواکان نه یو دوی چې ګورم خو خپلواک یو څه چې مونږ وایو بکیږي شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی شپږم جلد زاد المعاد کی دا دومره زبردست کلمه ده ک یعقوب علی السلام له یاد وې د یوسف په فراق باندې به هغه نه ویلې چې زوړ او نه غم الله له پیش کوم ان لله به ویلې ان لله دا معنا مونږ ته باندې الله د ظریف اندازې اعتراض نه لرو تزمن مالکی څه فیصله چې زمون بارک وکړه بالرأس والعين من فسر سره قبول کړی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړو نه مل دي ظالمانو وشتو دومره وشتو چې دا بدن نه وینه لاړه یو ځکه کې نو سړي راځي بدوای وکړه دعا کې مضمون دار ای الله ته چې خپنه زپدې باندې خپکهګم نه کدي خلکو ما سره کوم عمل وکي او چې ته خپنه تمره الله دا متاثر او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان له مصیبت ورشي او دا کلمه ویلې الله به دا نعمت نه نعمت دل ورکی قوی نعمت ام سلمہ ده خاون چې مرشه ابو سلمہ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل شي ان لله او د شی وای چې الله مال دې کې ایواز راکا ویزه خفاو ما حیرانم چې ابو سلمہ خو زما خاوند داغه نه بخ ایواز مال الله سوګرا کی په کدا وشوا چې زما جرګه نبی صلی الله علیه وسلم ځان لوکړه دا به د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي شو څومره خی ایواز الله ورکی و انا الیه راجعون مونږ بالله له ورګرځو ټوله دې ته ویل شي اثبات د بعث بعد الموت څومره مصیبتونه شراشي څومره راحت ژوند شي هر حالات کې انسان د الله خواله ورشي ورسات کې نتیجه او جواب د سوال د دې حاصل بدای کله چې انسان مصیبت کې ان لله و انا الیه راجعون وینو څه پیدا ده الله یو وکړي اولئک الله دې مخې صفاتون والا انسانان علیهم بدوی معنی افرین دې من ربهم درب دوینا ورحمتنا د الله رحمت دې صلوات دامن افرین الله به انسانانو له چې افرین که کار مو کې ما تاسو باندې مصیبت راو سو تاسو ویلې چې ان لله و انا الیه راجعون زما رحمت تاسو ته متوجه دي حدیث کې راځي سل ایسی د الله رحم دی یو ایسی په دنیا ما په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړي نه نبی ځان سره ساتلې ای دنیا کې ودایو د سره جمع کې او به خپل بندگانو باندې ووري
د الله د رحمت او شپه اسباب دي قران او سنت چې انسان مطالعه کوي یو پکې ان لله و انا الیه راجعون دا کلمه را جزف فزم کوا چې الله هم داسې درېدلې مال دې زما برباد کړي بچی دې زما نه جوړ کړي زره فقیر کړم نه موږ د الله یو زمنګ په دې بچو کې زمنګ په دې مال کې زمنګ په استعداد کې زمنګ په بدن کې چې الله کم امر کوي کم امر نافذي بس موږ ورته بس سرګبانی لبیک دی دي ته ویلې شمانه واولائک الله دې مخکې صفاتون والا هم المحتدون خاصم دی الله کامیابان دی هدایت لرسیدلی عمر رضی الله عنه ویلي دو انډي الله رکړو یو سرباري افرین یو انډي رحمت بلله المحتدون د پاسه په سرباري دی لکه سړی د څور د نعمت ورکی دواړه طرفونه بارونه وتړي ير وې د اضافه والا ورسال کې جواب د سوال درې قسم سوالات دي یو وهمي او دو واقعي اول سوال دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله حج لاړو صفا مروه کې رمل کو پهلوانی عمر رضی الله عنه ویل یا رسول الله دا ولی ودار مکه مشرکان وی چې صحابه لاړ مدینه لدا کمزوري شوی نه جوړ شوی نه طاقت کار کوي صاحب وده کې نو دوی سره سوال پیدا شو چې یو خوا نبی صلی الله علیه وسلم د شرک رد کوي بل خوا صفا مروه د غونډې مابین کې منډي وي دا په خپل شرک دي دې غونډو قدر دي دویم سوال یمن کې یو نارینه سرانه صاف او نائله یا اوصاف او نائله دې خپل مابین کې بد اخلاقی غلط تعلق آلته موقع پیدا نه کړ په خدا او شو چې د حج په سفر باندې رااله چې لاره کې یو بل سره جنا وکړو دلته په پیدا موقع پیدا نشو د غفلت په وخت کې چې ماقام ټیم دی یا د غرمې داخل د بیت الله لدرنا ننواته کابله الته دی بل سره جنا وکړه ایس الله کانی کړ دواړه د خودل وکړه چې انسانانو څوک د حرم بے عزتی کوي دا به نتیجې د عبرت د پاره دوی راوښه دی غونډو کې خود چې داخله کې معلوم کې چې دی بیت الله بے عزتی مکوي ابراهه بے عزتی وکړه سال شو دی خلکو بے عزتی وکړه سال شو شیطان په دمه دمه را دنه کول داخل د بیت الله لري راوست نو سوال راغی چې د صفا مروه غونډې مابین کې دارمل او منډوال دا خو دې بوتانو اکرام دی الله جواب وکړي چې دا د الله د دین نخې دي بوتان لا نو دا کار کړو دریم سوال لري انصار به کله مدینه نه راتلو طواف به احرام به تړو د مشلل د علاقینا ال تر دې یبوت منات پنامه ډایرک په صفا مروه نه راتل کرابل دا به خفغان معلومو چې ګور از منګه هغه بابا او بوت به خبر کیږي الله جواب وکړي چې دې کې هیڅ ګناه نشته دل تراشي صفا کې معنا د خویا مروه کې معنا د پړقېدو یقینا صفا غونډه الله او د مروه غونډه من شاعر الله د الله د دین درینه خونه ده بیت الله لږ انسان لاړ شي ټول الله نه یادګارونه د اسماعیل او حاجر یادګار دی کله چې مقام ابراهیم علیه السلام شي ابراهیم علیه السلام سره لرایت شي دا دعاګانې بیت الله له شي طواف کوي مفسرین ذکر کوي د دې مثال دار کې استاد یو دوست واغستانه خپه دی ته دا کور مخ کې راوړي چې اوس به دروازه خلاصې او ما سره به جوړه کوي اجو چې طواف کې ګرځي نو د څه محسوسه شي الله ته مونږ ډېر خپه کړي نن ستاره کور لمغ راغلی وګرځي اویګو ستانه پناه غواړو ستا سره جوړ کو نو سره خیال چې الله بری بنده سره جوړو کی کوی او به نه کی ضرور به وکی شاعر کې معنا ده نخي دار چا به نه جدا جدا دی اسلام نه نخي دی درې خبرې پکې ضروری دي یو دا چې تعین دي نه خو الله کوي دویم درې کیفیت به ماغه بیانې دریم چې دي کې کوم مقصد د الله رزق په ایمان دې ځان باندې نه جوړي
نو عام نسوارو يهودو جدا سينو کې دا شنو جوړ کړی لري د شو وقار او قدر ساتل کړه حرام. ومن حج البيت الله او چا چې قصو کې د بیت الله بیا تمنا نه د عمره کې. حج کې معنا د قصد، عمره کې معنا د زیارت. معلوم وخت کې معلوم افعال باندې هغه معلوم زینو کې معلوم حرکتونه دي. فلا جناح نشته ګناه الله تعالی وی علیه پر سړي باندې چې سایو کې به ما په دې دواړو دلته کې طواف معنا د سای. اور ورزل انه ویل عائشه رضی الله تعالی عنها ورېدي آیات نه معلومیږي چې هیڅ ګناه پې نشته نو سای خو واجب ده. آیات نه معلومیږي غیر واجب. ای ورته ویل خوار شي اے خوریا دې مقصد نه لري دا کوم چې تا اخسته کو واجب نه ویني بیا معنا داوي الله لام به ذکر کړي وي. دویم اصل کې دي کې دفر وهم دا چې دیجه کې بوتانی خودلې شوی دي خلک سای کوي دا خدایي اکرام دی. جواب دا د الله اکرام دی، دا خدای کې دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سای کوي. امام محمد ناصر الدین البانی صحیح کې حدیث پیش کړی دی. عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم بسای کولا وس الله نور دنه کې کارونه تکوا. ومن تطوع کی معنا دا خوشالي کوله دا چا چې په خوشالي سره وکي الله یې خیرن یو کار دنه کوي. فإن الله شاکر علیم، یقینا الله قدر شناسته او ډیر پویا. شاکر دا معنا عمل قبلی، شاکر دا معنا قدر شناسته خلکو قدر پیژني. ورسات کې وسرت چې انسانان چې علم دا پټي خاص کر تحویل القبله د حج علم چاله ان شاء الله علم ورکړي او پټي کې دې سړي باندې اسما لعنت ته. عثمان رضی الله عنه مجلس کې حدیث بیان کړي وی قسم بالله چې دا آیات ته ما تاسو له حدیث نه ویلي. ابو هريره سره باندې چې اعتراض وکي یره وی تعجب سړي ویولي وی اره مسله بیانې سازش کوي خلکو سره. هغه وی قسم په الله دا آیات ته الله چې چاله علم ورکمو دې پټ کې پرې شړې مالانه دې وجنه موږ را مسله بیانو. حدیث کې راځي د دش عالم په دې خله کې بالله د اور قیزه واچوي. شو مسح حال سفیان ثوری په درس ناستو کله چې اوچت شنو به ژړل چا دې بختنه وکړه ولې ژاړي. وې مخکې دې مسله باندې پویو میانو ما اوس په زم پوی شم د درس ملګری مې په پویا کړه جو س عمل نکو برباد شو. ربتم داري د حج مسله مخکې الله ذکر کړو تحویل قبله الله یې مې پټوي کپټه مې کړ تاوان دی. ان الذين يقيننا غ انسانان يكتمون چې پټي ما انزلنا هغه چې موږ نازل کړی دي من البينات اخکار دلائل والهدى او د هدایت خبره د عقيدي خبره. انزلنا الله يم نازل کړي متشابهات دي. الله یو دې شغره جمع یا به اعتبار د ملائکه اکرام. البینات کې معنی د توحید دلائل هدیش داخل کله علم نه. جواب من بعد ما بیناه الله یرشدنا چې مخکاره بیان کړي الناس د خلق لرا په قرآن او کتاب کې. اولئک الله دې مخکې حالات والا شله په دوی لعنت وی الله تعالی لعنت وی په دوی باندې الله عین لعنت وی انکی دلام لعنت ته رحمت نو لري کی. انسانان پیران ملائک ورته خیره وغاړي. دلال لعنت ډیر اسباب دي. عالم چې علم کې او بیان نه کې بس دا الله د لعنت مستحق. اوس ترغیب توبې لا ټیک دی مولا معلومات نو چې د آیات واره اور خطا شو الله وی توبه وباسه زبر معاف کړ. لوی نعمت توبه دی. کله چې انسان روح مری لنی راغلی نور د مغرب لنی راغلی بې ایمان سړی نه مړ که دومره ګناونه وکي چې د اسمه کې اسمان په مابین کې دا ټوله خلا ګناه کوي د الله نه بخنو غواړي الله معاف کوي. الحمدلله الا الذين مگر هغه انسانان الله او تاب او چې توبه وې سا واسلو اصلاح د عمل وکړه او بینو د خلکو له خبره بیان کړه. درې قسمه توبه دي. یو د عوام اصطلاح توبه را تابو
امي انسان ګناه وکړه جوړ الله یو کا یو د فاسقانو دا اصله بیا اصلاح عمل کوي یو د مليانو دا مولا چې مسله رد کړي هغه مسله قران او سنت کې کدا بیت الله داخل کې د کعبه دننه الله نه معافي وغواړي الله نه معاف کوي تر څو چې د خلکو له اعلان نه کړي مولا دومره نوې جرم کړي لیکن مولا په خبرو خلک اعتماد کوي مولا به ویل چې دا حدیث موږ په مذهب کې نشته دې حدیث باندې عمل ناروا دی د دې مولا طریقه د نجات دار چې دا بوس چې وی د خپل ملګرو لچ ما د الله نه بکنه وغواړي دا صحیح حدیث دی صحیح عمل دی از عزت کې زرا غلو فاولائک دا انسانان چې الله او یتوب علیهم ذو رحمت راته او ما وانا التواب الرحیم ز توبه قبل انکه او به حنا مهربانه تواب دا من بار بار توبه قبلې طریقه برابرې و جانب مقابل لرا ان الذين يقيننا انسانان كفروا چې کفر کړي نه او ما ته لاړ به ایمان وهم كفار بدشال شو کافر اولئک علیهم لعنت الله دی خلق ما عند الله لعنت دی او د ملائکو والناس او د خلق اجمعین د ټولو الله وی الله به رحمت نه لري کی دی ورته بدوی غواړي خالدین فیها همیشه به الله په دې اور کې او د لعنت کې اوسپک منشانهم العذاب د دوی نه الله عذاب عباس رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله استاد تر ساډي کرام کړي خدمت ابو طالب څه پیدا باور کړی شي نبی صلی الله علیه وسلم ولې د جانم تل کې الله صلی الله علیه وسلم سفلی د اور د دماغ جوړ شوی په پوزه راوځي الته اوسپک عذاب دی جواب دار چې چاله کوم عذاب مقرر شو الله دې کې به کومت مبوت نه کیږي د قمانه شیخ عبد السلام کړي موسوعه القرآنیه کې ولا هم نبدو له کتل شي په نظر د رحمت نبدو له انتظار وکړي شي نبدو له مهلت ورکړي شي نبدو دنیا له واپس شي د پاره د نیک عمل نبه تاخير د په عذاب کې وکړي شي نو ویلي سپک بمنشي انهم د دوی نه عذاب ولا هم نو الله دې خلق له مهلت ورکړي شي او نو ورته وکتل شي په نظر د رحمت وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصل دريش بتنمبر آيات دي جنبال باب شروع دي یوسل درش پیدا کې بل الله دعوه کړي د الله توحید حقدار د بندګۍ یوازې الله دی یوسل سروش په نمبر 1 کې بل الله عقلی دلیل ذکر کړي د مخ کې دعوی د پاره بندګۍ څخه دی والله په کار دا چې د اسمانونو د زمکو اختیار د دریبونو د بارانونو اختیار دا غسر دی د ورېزو باران یوسل 15 پته کې به وایي چې انسانان د الله نه سوا د بل چا سره مینه کوي په دینیت باندې چې د ازمو معبود دی دین ورسره الله له دې مابین کې براءت بیان کی پرونو خو یو بل سره ډېر ښه تعلق لري لیکن قیامت کې بوجودي سوا دا تعلق نشي کوم ایمانی دی عربه دنده دمه خیتونه کې ویلي څه خلق مسله پټي د قران او سنت مسلې تشریکینه دلته وي د توحید مسله او تشریک ول بکار دي و الہکم الله حقدار د بندګۍ ساسو الہ واحد کیو دی معبود چې بس ایواز الله دی الہ هغه ذات ویل شي چې پاغه اعتماد کړي شي تمته ساتل شي يرم ته کړي شي نو کله یو سړی و چې ما سره تعلق ساته لیکن بل سره مینه ساته الله دې مسلې را دمو کې لا اله نشتره حقدار د بندګۍ سوا دا غنا الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی رحمان من عام دی دنیا کې
رحیم معنا خاص ته بعید دنیا کې ورو ساعت کې عقلی دلیل الله بیانې حقدار د بندګۍ الله ذکر یې زمکو اسمانو پیدائش هغه کړي د شپو د ورځو انقلاب داغه سره دی درېبونه کې کشته هغه روانې کړي د باران تنظیم هغه کوي بادونه اورېس ټول دا په اختیار کې ان فی خلق السماوات یقینا بجوړک د اسمانونو د زمکه کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځ کې خلق السماوات لوی اسمان دې بغیر سنو نه چوت کې نشتا ستوري سپوږمۍ مزیدار ډولي زمای کې قسمه مخلوق نرمم نه دا او کلکم نه دا غرونه بکیری آبادې نه اختلاف د شپې او د ورځ دا منه یو بل راځي یو وړاو بل وګدا یو رڼاو بل تیارو څومره عجیب انقلاب والفلك التي الله وکشتها تجري في البحر شروانه د دریب کې بما په اسمان ينفع الناس نفور کوي د خلق لرا تجارت عام او معمولی غنکانی دریب کې وګورځ واغلا لاندې ډوب شي دغه کشته د ټولو مال پکې دی ګاډي ډوبې کې نه درې پر سر روانه ده نو دا چا روانه کړی ده یو الله ينفع الناس د حج سفر د دعوت د جهاد د طلب د علم د ټریننګ بل دلیل وما انزل الله اغا چې الله را ورولې دې من السماء د بروريز من ماء الله يوبو انزل الله من السماء اوریز الله پیدا کړي د انسان کې د باران ټول اطراف باندې باران دی من السما دا معنا من ما ان کری ویل لګ لګ را روان دی پیدا د باران واوري فاحيا به الارض الله را تازه کې په دې باندې زمکا بعد موتها او سره وشکاري دا غینا آیت دلیل به دې چې د قران تشبیه د ابو سره ده باران د بار ناراضي اسمانم قرانم د باران دی باران فایده عامه د قرانم عامه ده باران باندې شینکیرا ټکیږي قران باندې مسله باديږي بل دلیل وبث الله خارقړي دی فی عام د اسمه کې من کل دابا هر قسم زند سر وګورئ دا څومره حیوانات قسمه قسم د دې ټولو دلایلو نتیجه دار چې لا اله الا هو الرحمن الرحیم دیو الله اطاعت یو لر کوشش د پکار ده وتصریف الرياح اړول د بادونو کله مشرق کله مغرب کله شمال کله جنوب سو غریزه پیدا کړي سو کې وځي کوي سو کې استا جدا کی والسحاب المسخره غور الشتاء بکړې شوی د ما بین د اسمانو زما کې ل آیات بدی کې الله وینه خلې لقوم یعقلون قوم نشاقل لري سوچ الله دې باندې وکړي ستاسو معبودان د شکارونه کولې شي نه نتیجه دارو ودل شي خو اس معبود نری معبود بس یو الله دی ورو ساعت کې الله سرت کې باز خلکو باندې دې ته ویل شرط د شرک بالمحبت د شي انسانان چې د الله نه سوا د بل چا بندگی کوي طاعت کوي دا منی چې د اسمو معبودان دي مینه وسره کوي مفسرین ذکر کوي چې دینه مراد د دوی رو اساس ومن الناس من يتخذ بعض خلقنا غسوق دي چې نشي من دون الله سوا د الله نه انداز نو شریکان اندا جمع دنه المخالف المساوي مشرک خدا خپل معبود الله شریک نه دی ګرځولې کته غړي شرکینی و ایمانا شرکا شریکی غړي امام شوکانی فتح القدیر کې به له جدا جدا طریقې ذکر کړې دي يحبونهم داخل مینه کوي داغه سره که حب الله بشان د مینه د الله مشرک د الله سره مینه کوي د غیر الله سره یا پشان د مینه د مؤمن د الله سره
محبت درې قسم یو د ما تحت سره لکه بشي، یو د ما فوق سره لکه معبود، یو مساوی لکه یو بل سره د دیني رونه چي دي. د الله مینه په توحید باندې، قران باندې، منځ باندې، ذکر باندې، د الله په نومونو باندې، خاص کر الله له وخت ورکول باندې، د نبی په اتباع باندې، د الله لپاره د خلکو سره ورانه او جوړه، جهاد باندې، امانت باندې، د وعده پابندۍ باندې، رښتیا وینا باندې راځي. والذین آمنوا غ انسانان چې ایماندار دي اشد حبا لله ډېر سخت دي په مینه کې د الله سره، ځکه بالغیب داغه نه مجرد ایمان پښتا. دویم ثواب الله ور باندې ورکړي. دریم شرعي ده، بل الله را امر منل دي کنه چې ما سره مینه وکړي. وس تخویف چې دنو خدا خلد الله نه سوال بل چا سره تعلق ساتي خو کله الله عذاب را شله ټول به حیرانې به کاش مونږ الله منلې وي. ولو ير الذين ظلموا كشرتو ګوري هغه انسانان چې ظلم کړي دي سرون العذاب چې عذاب ګوري معلوم بکی چې ان القوه لله جميعا یقینا اختیار ټول الله سره دی او ان الله شدید العذاب الله ډېر سخت عذاب والا دی. ان القوه لله جميعا دا ټول قائم دی بزیر دو مفعولون دی یارا طاقت د الله عذاب د الله نبی به هیڅ پیدا دوی لور نه کیدو ارمانونه کاش کې موږ غیر الله منل نه وکړي. ورو ساعت کې بیان د برات کومه قصه کوي دا مشرا مې دې کشتراونه بیزار شي جزې ورګي خپل کار کوي. چې معبود به څوک سګي چې دا تعالی قیامت کې انکار کوي. اس پاتیم چې بیزار شي الذين هغه انسانان چې تابعداري شوی دا من الذين اتبعوا دا غچانه چې تابعداري کړي. تابعداري خو موږ هم کړی دا دینه مراد د نبی تابعداري نه د بل چا تابعداري د غیر الله شرکی. وګوري عذاب وتقطع دا منا ټوټه ټوټه بشي بهم الاسباب په دې باندې تعلق د دنیا کشر مشر شاګرد استاد پیر او مرید هغه څوک چې داغه تابعداري شوی هغه چې تابعداري کړي دا تعلقات په ټول ختم شي. ارڅ دنیا کې خو یو بل نړۍ زاریدل کشرام بسوي یره کې دنیا له لاړو موږ بل مې خلکو نه بیزار شو لکه څنګه چې دوی زموږ نه بیزار دي. الله دا کار اوس نشي کوي. آیت دلیل له بده چې اوس سرمان کین ولې اوس برات نه کوي ولې اوس نه الله سره تعلق نه جوړي. وقال الذين ابوا يا غ انسانان چې تابعداري کړي لو ان لنا کرا زموږ د پاره چرته دوباره وافسیو نه موږ بیزار شوی منهم د دې مشرانو نه کما تبرؤ لکه څنګه چې بیزار شو زموږ نه دوغنن بیزار شو چې موږ دوی سره پیژنو موږ هم ته بیزار شو. وقف ته دنیا له خونی شتلې كذلك يريهم دقشان خيدي خلق الله تعالی عمل ندي حسرات ارمان عليهم بدي مان وما هم بخارجين من النار ونبي د انسانانو تن کې ورنا سب دوی ارمان بیانې شرمان به کوئی خوښ پیدا بني ورن الله وي وتل نه شي غیر شوي ور ساعت کې الله تعالی اوس بیان دو رد الشرك فعلی د دې حاصل لاره ډیر انسانان د غیر الله د وجنه حلال حرام کړي حرام حلال کړي. الله یو هغه شی حلال غني چې الله حلال کړي هغه حرام غني چې الله حرام کړي. کوم شی چې الله حلال کړي نه حلال نه مګاڼي چې الله حرام کړي نه حرام مګاڼي. یا ایها الناس یا عام انسانانو کلوا خوراکوا مما فی الارض دا سنا چې د اسمه کې دی حلالا طیبا حلال مزیدار. طیب صفت د حلال دی شک شوبه به نشته بدن غټي نمو بدن لور کې عقل جوړ ساتي
ولا تتبعوا تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه یقینا د استاذ لپاره دشمن دی مبین کارا دشمنی کارا کوي قدمونو د شیطان نه مراد ګناهونه دي د دین مراد بدعات د دین مراد د ځان تحلیل او تحریم بل چا په روانه دل جمع ویل ابلیس په ارت طریقو لار باندې راځي په انسان کله په یو کله په بل اوس د ابلیس یو کارګزاري بیانې انما یامرکم یقینا داتا است امر کوي بالسوء والفحشاء وبذي وبحیاء سوء دا من عقل نه منی فحشاء دین نه منی یو کې حج ته بل کې حد نشتا فاربد خبره باندې الله حق طرف کولو مخلوق وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شو تړي په الله باندې هغه څه چې علم تاسو سره بالکل نشته رېږي پولیس سره وایي کنه دا دین دی قال الله قال الرسول ورسات کی ودا الله الله رسول ویلي دی حالانکه ابا الله رسول نه ویلي رد کوي دې په دلیل کدوې راټینګ کینو ای سمندوالي وپلار نکش کومه طریقه کړي مونږه راټینګو الله ورمان رد کوي واذا قيل لهم شو ویل شي انسانانو لرا تابعداري وکي ما انزل الله دا چې الله نازل کړي چې قران او سنت ته قالوا دی وی بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا مونږ تابعداري کو دا چې مونږ مند کړي پای پلاران زمون پلار نکش کومه طریقه کړي امام راغب معنا کې ابا انا معنا علماء انا الله ورسول باندې رد کوي اولو کان اباهم اگر کپلاران دوی لا یعقلون شیئا عقل نه لري دی چې شی او نو سملار والا دی کیم نو تابعداري په کار نه چني به په طریقه اولا وشتین دایات په تشریح کړي کې جدي کې سخت رد ده پاغه چې به دلیل لري چې په روان دلیل په روان دل په کار دی ورسا کی جواب د سوال او آیات دلیل په اتباع د نبی باندې دیو جن امام شافعی رحمه الله امام مالک صاحب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ احمد صاحب دې ټول ترغیب ورکړل الله او رسول قران او سنت دا ورسا جواب داري دا سوال لپاره جواب لپاره د سوال مقدر دی قران مورینه ولې نه مانی الله د دې مثال په شان درې غړو دي د قران والا په شان د شپانو صرف پاسه आवाज وره نور په حقیقت نه پیږي څه وایي یا اصل کې دا مثال د دې معبودانو دي د دې معبودان الله وي دا شدي لکه ګډه بزو غوندي کوم چې د الله نه سوا دي انسان چې کله عقل आवाज وکړي نو هیڅ په حقیقت باندې نه پیږي د دې په आवाज باندې هیڅ هغه پیږي نه سوې موږ له سدوی له ویو نتیجه دار وته دا هغه معبود تابعداري پکار ده چې هغه ستا خبره مني ستا خبره اوري چې هغه الله دی ومثل الذين ومثال داعي دا غچا چې کافر دي کمثل الذي پشان دا غچا ینه خو چې आवाज کوي بما هغه صلی الله علیه وسلم شناوري لا دعاء و نداء مگر لږ دی ولري ګډه په زمانه आवाज وکړه اسی ویوري نور په حقیقت نه پويږي دا خلق مال الله قرآن او سنت اوري خو لیکن په حقیقت نه پويږي نو سر قرباني وکي اثر خو به هغه وخت کیږي چې کله انسان قرآن له دماغ زړه سترګي وګونه ارس کولاو کی دا څو الله مونږه سمون داخله الله یې کانه دی بوکون ګونګین دی او مې وړاندري فهم لا عقلون د سر عقل نه لري مخیول لا يرجعون شنګری مقام کې مسله دلیل نه ځکه عقل ویلې ورسای کرد شرک فعلی یا ایها الذین آمنوا ایمان والا کلوا من طیبات ما رزقناکم خوراک کوي د مزیدار هغه څه چې مونږ درکو تاسو لرا کلوا معنا تاسو جیس تحلیل تحریم بری کې ځان نه جوړوي واشکروا لله شکر الله له باسه معنا دا چې خوراک مو کې اخر کې الحمدلله واشکر دا معنا
خوراک چې وکړو د الله په بندګۍ کې الله اوس بدن استعمال کا مشرین لیکي انسان لزیات خوراک مزیدار خوراک بجې چې په دینه چې بیا الله له وخت هم ډیر ور کوي الله ر بندګۍ په نیت به خوري ان کنتم یشرته تاسو خاص الله تعبدون عبادت کوئ دا کارو کې کنه کوي به هم کوي ورسره کې جواب د سوال دي ته ویل شي بیان د محرماتو سوال داري دوی ویل دا کوم چې موږ حرام کړي دا حرام نه دي نو اخر حرام سره الله وراشي په ټول دینونو کې چې حرام دي نه څلور شي وي مردار دا وینا مسبوحه را وکر خنزیر دا کوم چې د الله نه شو دا بل چا په نامه باندې حلال شي سوره انعام سوره نحل سوره مائده سوره بقره دې سورتونو کې الله د آیات راوړي چونکه حرامون کې الله د نوځ کې معلومه شي غو ویلي انما حرم علیکم المیتۃ یقینا الله حرام کړی په تاسو مردارا میتدا معنا مردارا میتدا معنا حرامه میتدا معنا د الله نه شوار بل چا په نامه چا لاليږي ودم وینا خو مراد د وینا مسبوحه کما وینا چې په وخت د ذبح کې وځي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وې ځکه د شیطان مجرا ده په دې کې ګرځي راګرځي بیا مفسرین ذکر کوي جراثیم په دې سره وځي کما وینا چې ټینګه لکه جګر تورې هغه به جایز دی ولحم الخنزير او غوخه خنزير الله حرام ده بتاسو وکه ذکر کړو چې اشرف جنور په ټول حرام دي اگر کبا علماء لیکي چې دوی وخت سره سپلې غندولو د پولیس لپاره استعمال اوري شي غونه بس حرام دا اثر په انسان راځي د ایستو بغیرتی موجوده ته بوله ثابت کړي چې انسان له ډیر دردونه په دې باندې رسېږي دا حرام دي مرزونه وما احل به لغير الله اغه سروي چې الله کړی شي د الله نه سوا د بل فنوم باندې بسم الله والعزى یې غیر الله معنا د پاره تقرب د غیر الله دی وجنه شامی کې لیکلي چې دی والد راتګ د پاره چې سروي حلال کلام حرام دریم قول علماء ذکر کړي دین مراد आवाज دې کوم سړی د الله نه سوا بل आवाज کې یا پلاني آرام مدد چې الله ودا ناروا نظر د غیر الله فتح المجید یو سرشپېش نمبر صفحه کې لیکلي دی ابن عباس فتوا را چې کله یو سار به د غیر الله په نامه یو حلال شوی نه ای ورسه حلال استعمالول جایز دی کنه روا هغه لیکلي چې دا جایز دی ځکه الله خو نه دی لیکن دا خبره دا کمزور ده یو د آیات د وجنه بل حدیث کې راځي ابو داود کې صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله دلته موږ دا او حلال کو وچا هوناس نماز نه دا کړی وینا یو حلال کړ حسن بصری نشه پوښتنه وکړه وکله ما شومان چې خپل مابین کې ګوډه یو بل لوادای دي کې شی حلال شي خوراکي جایز کنه و نه روا عائشین د شی ویلو ابن عباس به استدلال کړ د اوروه ابن مسعود الثقفي دا عمل نشي کوم وخت د بیت الله په داخل کې کوم سره وسپین دوی خودلی وو قرضونه کې استعمال کا جوابدار شو غنیمت جدا او دا جدا نو کوم یو شی چې د الله نه شو بل چا تقرب د بل چا قدر د پاره حلال شو الله ځان ته ساته دې کې به خاص کر اګډان امرال شو حجاج او حاجیان لوړاند کیږي تیر پلانیا ملګری مراغله ګډور والا یا چرګلال کې د گاډي په ټیر باندې وینه توې کی دا ټول شی نزان ساتل پکار دي دې کې الله او سورۃ ذکر کوي کوږي وي پړلې شي ومن استر الله سو شموتا شو غیر باغن ود شعال جنې تجاوز کو فندا خصون کې ولا عادن تجاوز کو انکه استراق دو قسم لري یو دا چې بسره شوګه اصلي کیږي دویم قول مفسرین ذکر کړي دین مراد دا چې تو وګې شوي نه آبادیشت نه بل
په دې مقام کې ته دینه خوراکو کې نو هیڅ ممانعت بنئ په داسې حال چې الله یو خوند بم ته نه علي دویم دا چې انسان بل ملګری حق هم نه تلف کوي چې د ضرورت په نیت باندې ودا استعمالای و تفسیر علماء ذکر کړی چې دې څه مطلب فلا اسم علیه الله ونشت گناہ په دمانه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې به حرم مهربان دی بخون کې لري کم کمې زته شي وکي ورو ساعت کې الله وسرت کې پای انسانانو چې حق مسله پټي الله اذا مکوي ربط مخ سرداري ډیر شي نو حرام دی الله داخله کې حلال کې ډیر حلال دی داخله کې حرام کې د شخصي مفارد وجه ان الذين يقيننا غ انسانان يكتمون چې پټي ما انزل الله واش الله نازل کړي کتاب ويشترون اخلي به پای باندې ثمنن قليلا پیسې لګي ورډېر پیسې جایز دي دنیا ما په ټول د قران مقابل کې شي نه ده قلیل انده معنا حرامي پانی لګي اولئک الله دې مخکې صفاتونو علامه یقولون نا شی پر خپل خېټو کې الا النار مغرور بتونی ولی ور بس خېټ استری کار ده سبب واچ الله یو خېټه کې به ور دل واچو دا خو یو سزا شو دویم ولا یکلمهم نب خبرو کی دوی سره الله یوم القیامه پر ورځ قیامت ولا یزکیهم نو به دوی استعینو کی صفات ولهم عذاب الیم د خلق درناک عذاب دی څلور عذابونه حدیث کې راځي علم چې څوک پټي اغلا سپینګره چې زناکاری بادشاہ چې دروغ وي خوار کبرجنو اق انسان چې پنسیخ کته سات دي ټول لبر سزا الله ورکی یوزه کې صفات به ونه کی نه به عمل قبول کی یو څه جرم کړی الله اولئک الذین هدى انسانان دي چې اخستي گمراهي بل هدا په مقابل له هدایت کفر او شرک واقع او توحید او سنت ورکی گمراهي واقع هدایت ورکی کوم هدایت چې کوم فطریو والعذاب بالمغفرة او عذاب بخنه باندې فزه دې چې الله دوی له بخنه کړی وي د اسباب برابر کړی چې الله قهر او ته متوجه شو کوم یو شی زړه ور کړ د خلق علی النار فورا اصبر معنا کوم شي زړه ور کړ یا هغه شی چې دوی صبر په ور کې هغه ډیر لوی شی دی دا کوم شي دوی له صبر نه کو ګرځول ورسا کې سره د قران ذالک الله اذا ذکر بان الله نزل الكتاب یقینا الله نازل کړي کتاب لپاره توحید وان الذين اختلفوا یقینا غ انسانان چې اختلاف کړي په دې کتاب کې لفي شقاق بعید دوی په بدبختی کې دی ولري د حق نه حق د سره منیم نه بالکل بالحق معنا بالعدل بصدق اظهار التوحید شقاق معنا د بدبختی ادعا خود لري ورسا چې الله قانون ذکر کړي جامع قرطبی لیکره دي چې هر قسم حقوق الله تشریح کړو نیکی دانه دا چې بس یو کارو کا ادا منه تحویل د خبره وشو چې مخ د بیت المقدس نه واړو کعبه له نورم ډېری نیکی نه دي هر کار کې بزان استعمالي ليس البر الله نه د نیکی چې وګرځوي وجواکم د خپل مخونه په طرف د مشرق او مغرب چې شر شی وکارمو کې او بس ولکن البر لیکن نیکی شدا من آمنا بر من آمنا حمل نشي کیږي نیکی دا اشاره شی ایمان راوړو ولکن البارا ولکن نزل بر نیکی دا رسول شی ایمان راوړي بالله فالله او پرز سنئی باندې او په ملائکه باندې ول کتاب او په کتاب النبیین او باندې بیاو مرتبه لري کنه الله به معنی قیامت به معنی ملائکه به معنی واسطيري کتابونه به معنی انبیا به معنی دا خدای عقیده خبر اوس د مال واتل مال الله ورکی دا مال الله حبه سره د مینې د مال سره ډیر مینې او سره ده کمال بالله له پیش کړي یا ورکی مینا سره د محبت د الله سره مینه نه کړه ورکی مال سره د محبت د مال نه دیم قول باز علماء ذکر کړي دي چې سره د محبت د فقیر او مسکین نه مسکین سره مینه ده
چاله ورګي ذویل قربا الله او خپلوانا لرا ولیتام یتیمانا لرا او مسکینان لرا او ابن السبیل او مجاهدین مصرف شدا وابن السبيل مراد مجاهد طالب العلم عبد الله بن مبارک بویل شي دین مراد طلاب دین مراد ملمم دي خاص کر مسافروں والسائلین هغه انسانان چې سوال کوي وفر رقاب او د دې قیدیانو مبارکي قیدی زندان کې پروت دي خلک یې مال غواړي الله یې ورک کنه وفر رقاب چټه آزاد کا او وخت غلامانو اوس موجوده صورتحال کې قیدین اوس عملی عبادت بدنی دي تویریش واقام الصلاه او پابندی نماز کوي او ات الزکات ور کوي زکات او وفا کوي بیا دې په خپل لوزونه باندې شوي کې لوزونه د الله سره کړیو یا خپل مابین کې وسوي دا ټول کیسه صفاتونه دي صبر ډېر بهتر شی دی والصابرین الله او از خاص کوم په دې مدح کې صابرین په البأساء والضراء په مالي او بدني تکلیفونو کې وحین البأس او خاص کر میدان د جنگ کې الله صبر فرض عین دی ضروری دی مالی تکلیف شتا بدني تکلیف شتا فقیر دی مریض دی صبر کوي کنه ان شاء الله ته خوشاله بس موږ خوشاله دي خلکو نتیجه الله یو اوري اولئک الذین داغ انسانان دې صدقو چې رښتیا ویل دا او اولئک هم المتقون خاصم دې تقوا ولدي دې الله نه یې راکړي دا کومه دعوت ایمان چې کړه الله په دې کې رښتونی دي ګورو سات ک الله اوس اول قانون ذکر کړي د جامع دامن قصاص جاری کړي يهود کې د عادتو یو بل بشو وجل نیو قوم د بل قوم له یو په لس انتقام اخستو دي ایتونه کې الله قانون راولې کو چې بس برابر په برابر قرطبي به دې باندې کړي تفصیلی احکامات لیکلي یا ایها الذین آمنوا د ایمان والا کتب علیکم القصاص پر لشی وتاسو قصاص په قتل مبارد د مړو کې لار په ځای باندې بیان قصاصي بلاکس کې دیش قصاص کې معنا د ورپسې کېدو دا مساوات تا قاتل مې دي مقتول سره برابر شي الحر اصل سره به قصاصي کې فاصل باندې او غلام به قصاصي کې بالعبد په مقابل غلام والانثى او کذب قصاصي په مقابل لکه کې یو کس کډیر وشل به ټول باندې وشل کې دا بور باندې وشل کې یو کډیر یو وشل به واټو به وشل کې فمن عفیا الله واسترغب ورکه معافی له ټیک دی شړی قتلو کې بس معافی کا اندر پاره ور شکار نه کوم به دوه وارثانو کې چې وارث عفو کړ بس جوړه ده ځکه دا تجزیه نه قبلې آیا زنانه حق دې لري چې هغه معافي وکړي نو باز مليون لیکلي کیږي او باز وینا وارث ته کیږي فمن عفیا الله تعالی چې بخنه وکړي شو من اخی ضرور داغه نه دی شي اخ لفظ کې اشاره وکړه چې مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی قتل وکي دیم الله ورور دی کنه ورور خلق معاف کین نو معنا سره معاف کا شیخ الاسلام ابن تیمیه به درې قسمه قتلونه ذکر کړی دي قتل عمد شبه عمد او خطا یو کې قصاص دی بلکې دیت دی بلکې یا کفاره ده یا دیت پس لازم ده باندې تابعداري بالمعروف په طریقه او اداونه دا کول دی غلنه به احسان په طریقه دا بر قاتل بشروانی کې دا غل وارثانو پسي لیکن تنگئی بینا اب هم اخوا دی خزان نه کې شمال پیدا کېدو ورګي به سلوکان هغه اندازه شریعت خو درې ورسه بسوري نساء کې وراشي څومره سپین زر دی هغه دوار خواونه الله دې احسان معاملې ضروری ده ذالک تخفیفنا الله بدی کې آسان ده اساس ضربنا او رحمت ده فمن ابتدا بعد ذلك چا چې تجاوز کوي دین اور صد العذاب ده علیم درناک بکنه وکړو وشي انتقام واخلو سو ګې دې انسان لبو بادشاہ وخت سزا ورکي او الله باندې دنیا کې سزا ورکي
څوک د حکم بشان د قاتل له یا به کفاره ورکي یا دیت یا قصاص. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.